مورخ نوی تاریخ لیکي ګورئ، مورخ نوی تاریخ لیکي ګورئ، زما نامه به بیا په مړو کې لیکي. پښتون دی خیر دی سنګر هم نه ساتي، خو خپله پښتو دی په پښتو کې لیکي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم. دا مهال د شارجې نه ستاسو سره بلکل نیغ په نیغه باندې یم. راسره ناست خواته ډېر ګران نعیم الله همدرد صاحب چې په دغه خاوره باندې ژوند کوي، دغه خپل ژوند او خپله ځواني مسافرو ته وربخلې ده، د کور رزق ګټي، دلته کې شپې ورځې سبا کوي. د هغه سره ناست یم، دغه یو بنډار مې را جوړ کړی دی. غواړم څو شعرونه دې ستاسو سره د یادګار په توګه باندې شریک کړم. نو نعیم الله همدرد صاحب، اول خو درته په خپله پاڼه کې ډېر هرکلی وایم، ستړی مه شي، او هغې نه پس ملګرو سره خپله مختصره پیژندګلو وکړه او بیا ډایرکټ شعرونو طرف ته راشه چې دا ویډیو ډېره اوږده نه شي چې مینهوال تنګ نه شي. صحیح ده؟ تاج صاحب ډېره مینه خوشحاله اوسئ. تاسو ته هم هرکلی وایي د پاکستان نه راغلي، او بیا مو په خصوصي توګه ډېره زیاته مننه کوو چې په دومره کم وخت کې تاسو موږ ته وخت وایستو. ډېره مننه. او زه بنیادي طور باندې ورکزۍ ایجنسي سره تعلق ساتم او په حاضر وخت کې دلته په دوبۍ کې ژوند کوو. بس د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوو. ارشاد شعرونه راته تاج صاحب شعرونه څه داسې دي، یو پیغله ته مخاطب شوی یم چې د پوهې د کتابه شولې پیغلې، چې د پوهې د کتابه شولې پیغلې، داسې ولې بې حجابه شولې پیغلې، او هر سړی درته په سپکه سترګه ګوري، هر سړی درته په سپکه سترګه ګوري، دا په څه دومره خرابه شولې پیغلې. مننه. هر سړی درته په سپکه سترګه ګوري، دا په څه دومره خرابه شولې پیغلې، او نه د دین نه د سادین شولې بدبختې، نه د دین نه د سادین شولې بدبختې، نه خوشبو شوې نه ګلابه شولې پیغلې. مننه. او ته زینت د اوس یو داسې بازار جوړ یې، ته زینت د اوس یو داسې بازار جوړ یې، ګناهونو کې غرقابه شولې پیغلې. مننه. او دې زوالې مینې څه در باندې وکړل، دې زوالې مینې څه در باندې وکړل، هر یو چاته بې جوابه شولې پیغلې. مننه. غزل طرف ته راځم. تاج صاحب غزل مقطع ده چې هسې په ما شکونه سله کوي، هسې په ما شکونه سله کوي، د نادانۍ خویونه سله کوي، او خانه ستا چم د یتیمانو ډک دی، خانه ستا چم د یتیمانو ډک دی، دا د ریا حاجونه سله کوي. مننه. او ته خو دعوې د جنتونو کوي، ته خو دعوې د جنتونو کوي، ته د ګناه کارونه سله کوي. مننه. او هر چا نه پاتې خالی لاس به تریزي، هر چا نه پاتې خالی لاس به تریزي، فانی دنیا سوچونه سله کوي. مننه. او دا شعر کې لږه شهیده بیا د بیماب چې بس چې د مینې خواږه نه رکوي، بس چې د مینې خواږه نه رکوي، د تشې خولې ساعتونه سله کوي. مننه. او مقطع ده چې همدرده ښکلي د چا نه خپلیږي، همدرده ښکلي د چا نه خپلیږي، په ښکلي یار نازونه سله کوي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ستاسو هم د وخت راکولو. بس زموږ داسې تفصیلي مرکه نه وي، خو بس صرف دا وي چې د ملګري نه مختصره غوندې پیژندګلو، د هغه یو کلام یا د کلام نه مخکې یو څو شعره څنګه چې مشهور دي زموږ په شاعرانو کې، په مشاعرو کې چې راشي وایي د کلام نه مخکې یو څو شعرې دي. نو موږ هم غواړو چې مختصره مرکه وي، خو چې د ملګرو د خوښې وړ وګرځي. هر چېرته چې یې ملګرو خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. بیا الله پامان.